واوره زما مسلمان ورورا رسول الله فرمایي د زمانه را روانه ده د فتنو دور به وي د عذابو دور به وي مشکلات به وي کفر به پر اسلام حمله ور وي خپل به د اسلام بیخکونې کوي رسول الله دین نن اسلام یتیم دی نن هر یو اسلام پر سر ټکوي تاجر یې پر سر ټکوي خان یې پر سر ټکوي نه په واده کې اسلام پرېږدو نه په غم کې اسلام پرېږدو نن د محمد دین یتیم دی نن د رسول الله دین یتیم دی نن ورور پر ورور غږ وکړي چاقو هم رازغلوي مشن هم رازغلوي حق ته نه ګوري باطل ته نه ګوري نن پر ورور غږ وکړه پلار پر زامنو غږ وکړي هلې پلانی را چپه کړي ورځغلي ګرده ورڅه د مچ جیل وګوره ورڅه د هودې جیل وګوره ورڅه تاڼې ډکې دي ورور ورور ولی دی همسایه همسایه ولی دی زما حق نه راکوي خاوند زنانه ولی ده زنانې په جلو کې ناستې دي ورڅه ستا ته زما د طرف څه چلن دی په ګرده کوټه کې یو قیدي را پیش کړه چې د اسلام دپاره دی ناست اسلام دپاره موږ شی نه دی کړی موږ ته په مفته کې په کور کې اسلام پیدا سوی دی ته ورڅه تاریخ وګوره ته د اسلام تاریخ مطالعه که څومرې خوارۍ وړي دي نن ستا جیلونه پر زما پر خپل حق باندې ډک دي ورڅه عدالت له ورڅه کچېرۍ له ورڅه د جج و مخ ته پیش سه ورور ورور سره اخته دی قریب د قریب سره اخته دی یو مثال پیش کړ زموږ په ګرده کوټه کې چې ورور دپاره د لمانځه باندې پرچې کړي ورور دې د ورور سره پر لمانځه جنګ کړی وي په تاڼه کې دې ناست وي نن چې د فسق او د فجور غږ پر وکې هر یو زغلي د میچ وي هر یو زغلي یې کرکټ وي هر یو زغلي د فوټبال میچ وي میله وي غیږې وي هر یو زغلي کاروبار وي ګرده زغلي پلار هم زغلي زامن هم زغلي بیا زما وروره جانا ای ضرورت راسي ګرده زغلي پلار ټلیفون وکړي چین له پسې روان وي پلار ټلیفون وکړي جرمني له روان وي نن د اسلام غږ پر چا وکړه بیا د ده حاجتونه مخته راسي نن د ختم نبوت د چناب نګر اجتماع ده د دې میاشتې پر 28 باندې 3 ورځې کېږي زه پر امت بخاري وم چې دا زما ذمهداري نه ده محمد د ګردو محمد دی صدیق د ګردو دی عمر د ګردو دی عثمان د ګردو دی عایشه د ګردو ده قرآن د ګردو دی امام ابو حنیفه د ګردو دی نن قادیانیان پر رسول الله پر ناموس حمله ور دي راسئ همت وکړئ راسئ په لکو تعداد په چناب نګر کانفرنس کې شرکت را سره وکړئ و مرزا مسرور زما دشمن اول چې زما یو شی نوټوي او هغه ماته ګوري کیمیا یې لګولې دي زه مرزا مسرور ته چیلنج ورکول غواړم چې نن د کوټې مجاهدین ختم نبوت په دومرې غټ تعداد روان دي نن زما او ستا د ورور سره ټیم نشته جزاک اللہ په محبت تا اللہ نم بلند کا جب لگاتا تھا تو نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا حکم دیتا تھا دریاؤں کو راستہ چھوڑ دیتا تھا نن و قادیان ته پیغام ورکا نن و مرزا مسرور ملعون تھا د دې ښار ګرد قادیان د بلوچستان د یو ماجه ته سبد نه وړي د یو ملا سبد نه وړي یا زه دشمن یم یا زما محله دشمنه ده نن زما مخنیوی کیږي نن و ما ته په مختلف انداز باندې دمکۍ راکول کیږي زما دې په رب کعبه قسم وي په دغه کړنو دې قسم وي چې زما بچی زما و مخ ته ټوکرې ټوکرې کوي لا والله که زه د قادیانیانو دښمني پرېږدو که به نه پرېږدو قادیان د مذهب نوم نه دی قادیان د ختم نبوت د دښمنۍ نوم دی قادیانیان د صدیق د دښمنۍ نوم دی د عمر سره د بغاوت نوم دی د علي سره د نفرت نوم دی د امام ابو حنیفه سره د نفرت نوم دی قادیان نن زه پر مسلمان غږ وکړم یو زما پلار نشته اسلام آباد ته چې په چکر روان مې ستا پلار چیرې و تاسې 50 زره د انډوالانو سره جمع کولې اسلام آباد ته په جهاز کې روان وې
تا اختیار هم درلودی، تا پیسې هم درلودې، نن د رسول الله دین یتیم دی زما ګرانه. نن د مسلمان ته ترغیب ورکې، نه خپله ځي نه زوی د سره استوي، نه دا کوي زما پر ځای فلانی واستوه. دومرې ما او تا د دینه څه بېزاره یو. دا صرف موږ بچاو یو، والله که بل شی د رسول الله دعاګانې دي. که د رسول الله دعاګانو امت نه وی نیولی، اوس په ښار د خنجرانو ډک وی، اوس په ښار د سپیانو ډک وی، اوس په ښار د ګیدړانو ډک وی. دا د رسول الله آخري وخت کې دعاګانې دي. زما عزیزانو عرض مې دا دی، وخت هم پرستو، زه معافي هم څه غواړم. خپله ذمهداري مې ده، د مرد او ژوند دا نامعلومه ده. کېدی سي نن دړي یو، سبا په قبر کې پراته یو. خپله ذمهداري مې ده. زموږ را روانه جمعه د ختم نبوت اجتماع ده. ما درته وویل کفر قادیانیان په دا وخت کې د یو ماجد څخه نه دشمن یې بولي، لیکن خطرې محسوسوي زموږ جامه بولي، موږ یا تا بولي. د دوی پر دې لیست کې نوم دی زموږ. موږ لیکن موږ یو منټ هم چې یو منټ زندګي وي، موږ د قادیانیانو دشمني کوو، په عام یې کوو، په ډاګ یې کوو، او په ډېر جرأت یې کوو. مرګ او ژوند کفن د ځانه سره و. مولانا یوسف بن نوري رحمت الله علیه اسلام آباد روان و، د قادیانیانو خلاف تحریک و، کفن ورسره و. چا ورته ویل باید دا کفن څه پکه ول والله یوسف بن نوري روان دی، یا به فاتح را روان وي، یا به په دغه کفن کې لاش را روان. د اسلام په 7 ستمبر باندې دا اوس تېره سو، اسلام ته الله فتح ورکړه. پاکستان واحد ملک دی چې قانوني حیثیت قادیانیان کافران دي. د دوی د مخنیوي دپاره زموږ بابا 13 کاله د ختم نبوت امیر پاته سوی دی. د هغو په یاد کې را روانه جمعه ختم نبوت اجتماع ده. پر 12 بجې به تاسو حاضر یاست. یو ډېر عالم دین، مجاهد عالم دین، زموږ د ختم نبوت د بونیر ذمه داره امیر مولانا مفتی فضل غفور صاحب ډېر تکړه عالم دین دی. په برطانیې پارلمنټ کې بیان کاوی، وزیران ورته وویل که موږ مجبوره نه وی، موږ ټول اوس اسلام راوړي. دومره تکړه سړی را روان دی. د دې باید موږ په جرأت سره استقبال وکړو. د را روانه جمعه لمونځ هم دی ورکوي، بیان هم به انشاءالله د دوی په هغه مخکې په کلي اسماعیل کې د جمعرات په ورځ، او بیا د جمعې ماښام بیا په ګلستان کې کانفرنس دی. موږ په ټول ملک کې په بلوچستان کې خاص کر زما ذمهداري ده، موږ ګرد بلوچستان سره وښوراو. قادیانیانو ته موږ پیغام ورکوي. د دوی منصوبه دا وه چې موږ بلوچستان قادیانیان جوړوو، لیکن والله عظیم چې یو زما د کندهاري جامع غیور مسلمان موجود وي، والله که دوی د دې سازش کامیابه سي په محبت باندې انشاءالله. نو د دې اجتماع دپاره د چنابنګر دا د قادیانیانو په مرکز کې کېږي. قادیانیان اسرائیل، امریکا، برطانیې ته سفارشونه وکړل چې دا جلسه دي د دشمن په کور کې جلسه کوي. ډېر غټ جرأت غواړي، ډېر غټ همت غواړي. الحمدلله د 2018 څخه زه غټ په اجتماع ځم، کفر اسلام راته ګوري. په 25 اکتوبر به په ډېر غټ جرأت په د دې مسجد سره په زرو کسانان بسانو پر چوک ولاړي. 2000 روپۍ کرایه ده، انا جانه کھانا پینا په دې کې داخله ده انشاءالله. په 25 اکتوبر د منګل د ماخستن د لمانځه بعد د لیچې مې ډوډۍ وخوړله په ډېر غټ جرأت، په ډېر غټ استقامت. انشاءالله کفر اسلام به راته ګوري. د کرداري جامع مجاهدین ختم نبوت به کفن به سره وي، او کفنونه به پر سر تړلي وي په ډېر غټ جرأت. زما مسله نه ده. زه معافي غواړم، اجازه ته چې دوی خبرې وکړم. کور ودان د رسول الله د دشمنۍ سره د قادیانیان موږ مخ کوو. موږ قادیانیان ته پیغام ورکوو کلمه وباسي، راستی په اسلام داخله سي، خپل مذهب اختیار کړي. موږ هېڅ کار نه، یهودیان هم ګرځي، عیسایان هم ګرځي. یو سړی زما دشمن دی، د پلار زما د مور دشمن دی، لیکن زما په کور کې اوسېږي، زه برداشتولی شم. قادیانیان زموږ دشمنان دي، د امت دشمنان دي. دې سړي جیلي نبي جوړ کړي، سړی یې جوړ کړي ول دا صدیق دی، نعوذ بالله. ښځه مرداره یې لرې کړې ول دا عایشه ده. خانه که قرآن یې جیلي کتاب یې ولیکي ول دا قرآن دی. دومرې غټه دشمني یې کړې ده، دومره غټ دشمن دی. ولې چې رسول الله دی متنازع کړي نو قرآن هم لاړې ختم شو. دا قرآن پر چا نازل شوی پر رسول الله، نو چې رسول الله بل رالی نو دا قرآن هم ختم شو. صدیق دونه غټه منصوبه ده د کفر. د دې مخنیوي دپاره د دې په ښار کې مو جلسه کوو. زما دې قسم په خدای کې بل ځای و. موږ ته چې په ګرده دنیا جیدادونه راکوي، پر یو لاس کې مې لمر راږدي، په بل لاس کې سپوږمۍ ږدي. موږ د 90 کالو څخه دا کانفرنس کوو، او د 41 کالو څخه په چنابنګر کې کوو.
موږ چې چیرې جلسه کوو میزان چوک څه د دوی کورونه ښار دی دوی دا شپې لا وغورځېږي لندن له څوک وغورځېږي ښار خالي کړي موږ یې کوو په ډېر غټ جرأت یې کوو په پښتون په غیرت یې کوو د دې دپاره زه هم تیار یم تاسو هم ارادې وکئ اور الله دې جزای خیر درکړي د لمانځه بعد د سنتو بعد حاجي کاري صاحب حمیدالله به شیرالله دا ملګري به ناستې نمونه لیکي 2 کوچه اوس نقد تیار دي 10 کوچه ما خبر ورسره کړې ده 2,90,000 د کوچ کرایه ده خو ځو به چې 1 کرب روپۍ والله په دې لار کې ورکې لا هم ته ګټمن یې تاواني نه دغه پیسې حساب رسول الله څخه غواړو پر ورځ قیامت د الله څخه غواړو او د ختم نبوت کار چې 5 منټه وکړي انور شاه کشمیری فرمایي زه د جنت ضمانت کوم او مدرسه جهاد مسجدونه دا ټول یو طرف ته دي د ختم نبوت کار کول بل طرف ته دي جهاد ډېر غټ مقدس میشن دی تبلیغ ډېر غټ میشن دی مدرسه دعوت بیانونه ډېر غټ میشن دی لیکن دغه د ختم نبوت کار کول دا یو طرف ته دي دغه نور تحریکونه بل طرف ته دي ولی په هغه تحریکو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو حفاظت دی او په ختم نبوت کې د رسول الله د ذات حفاظت دی حضرت عبدالله درقاسطي فرمایي کیسه ډېر اوږده ده وایي زه په مدینه کې پروت وم عمره مې کړې وه ما رسول الله په خوب ولیدی رسول الله راته وویل چې عبدالله زما د ختم نبوت کار که سړی 1 منټ وکړي که 10 منټ وکړي که ګنټه وکړي که زندګي بر وکړي الله پاک وایي زه د هغه مغفرت کوم راسې دا یو سفر وکړو د رسول الله دپاره د بل چا زما دپاره به هم نه کوي د مسجد دپاره به هم نه کوي د اسلام دپاره نه د رسول الله دپاره راسې د چناب نګر کانفرنس کې شرکت وکړو د منګل په ورځ روانېږي اجتماع بت تعالی تورسو تاسو به هلته خپله ووینئ ما سره په روژ کال ملګري تللي دي اوس هم ناست دي هغه یا ما د حج خوشحالي لیدلې ده یا مې د دې ولې د قادیانیان دښمن کور ته ورځي ډېر غټ جرأت غواړي مرګ دې پر لاس راخستی په دې د الله نه بخښي بیا په بل عمل ولکه خدای وبخښي د بت جمعرات ور جلسه شروع کیږي اجتماع جمعې په ورځ ماښام جمعې مازدیګر ختم کیږي ماښام روانګي ده د هفتې پر 10 بجې به خپل کور خپل هم تیار شه زامن هم سره تیار کړه ورونه هم تیار کړه قریبان هم تیار کاروبار په ګردو کې د ختم نبوت کار هم د ګردو دی اسلام زموږ د ګردو دی زما معافي غواړم خبره اوږده شوه الله دې زموږ دا ستاسو دغه ناسته قبوله کړي واخر دعوانا